هلو دا یو کویک ټیپ دی یا کویک ټیپ تاسو سره زه شیر کوم که فرض که دا ویډیو تاسو اوس وروسته ګورئ او نو د الیمنټر پلګین چې دی هغه اپډیټ شوی دی او یو سمال شان چینج پکې راغلی دی هغه دا ما چې کم ټایم کې ویډیوز ریکارډ کول نو په هغه ټایم کې د دې الیمنټر کم ایډیټر مینیو چې ده هغه داسې قسمه شو کېده مطلب د لیفټ سایډ ته د هغې کم بلاک سیکشن آپشن وغیره چې دی هغه د لیفټ سایډ ته ټیک شو نو مونږ څومره کار کړی او څه آپشنز مونږ کتي نو مونږ دا لی آوټ کتي او ټیک شو اوس الیمنټر اپډیټ کړی دی او د دې کم ایډیټر مینیو چې کله تاسو پیج اوپن کړئ نو هغه څه داسې قسمه شو کېږي ټیک شو ایډ نیو بټن دا کم نیو بلاک الیمنټ بټن چې د هغې په ځای دا وه اوس دلته کې دی په ځای دا ایډ الیمنټ دا بټن ایډ شوی دی ټیک شو دلته کې لیئرز دا کم آپشنز چې دي دلته کې د پاسه دغه شوي دي بل د ریسپانسیو دا کم آپشنز چې هم دي دا پکې اول په دې ځای کې دا ریسپانسیو موډ چې به دې انیبل کړو نو دا به شو کېدل اوس دا چینج شوی دی مطلب دلته کې ډایرکټ پکې هغه ریسپانسیو آپشنز وغیره پکې دلته کې ډایرکټ راغلي ټیک شو نو که تاسو په دې اشته کم سیټینګ چې دا اپډیټډ دی که په دې کې تاسو خپل ویب سایټ کې چینجز وغیره منیجمنٹ کوئ او داسې کولی شئ نو هم ټیک ته ویل اینډ ګوډ که فرض کړه تاسو ته په دې کې مسله راځي او دا کم نوي لی آوټ ته تاسو د دې سره نه عادت او د دې کله ټوټوریل فالو کوئ تاسو ته پکې مسله راځي د هغې دپاره آپشن دا دی تاسو کله خپل ویب سایټ اوپن کړئ ټیک شو او ویب سایټ کې الیمنټر مینیو کې سیټینګ ته راشئ دا د الیمنټر سیټینګ ټیک شو ډیشبورډ یې اوپن کو په الیمنټر کې د الیمنټر سیټینګ اوپن کړئ ټیک شو نو په دې کې دلته کې آپشن دی فیچرز د فیچرز ټیپ ته چې راشي نو دې ځای کې نه ډفرنټ فیچرز دي چې هغه تاسو انیبل ډسیبل کولی شئ ټیک ده په دې کې دا سیکنډ نمبر فیچر ایډ شوی ایډیټر ټاپ بار ټیک شو اوس په دې کې نوی اپډیټ دا راغلی چې دلته کې دا ټاپ بار پکې ایډ شوی دی هغه ایډیټ آپشن یې دلته راوړي صحیح شو نو که د دې ځای کې دا ایډیټر ټاپ بار تاسو انیکټیو کړئ ټیک ده او دا چینجز سیو کړئ نو دې سره هغه کم آپشن چې دی دا به ترې واپس لاړ شي ټیک ده که دا پیج زه اوس ریفریش کړم ایډیټر دا نو کم هغه اولډ ورژن والا ایډیټر مینیو چې ده کم چې لیفټ سایډ ته صرف شو کېدل نو دا اوس د هغه اولډ ورژن په شان شو دا یو سمپل کویک ګایډ ما تاسو له دې لپاره درکوم که فرض که تاسو ته مسله راځي نو هغه مسله به تاسو د دې سیټینګ نه الیمنټر کې سیټینګ په سیټینګ کې ایډیټ ټاپ بار آپشن به دې ځای نه انیکټیو کړئ